موږ وایو زه تیوخ کې باترومونه نه وي ټول په پټو ته تلل نغې سره هغه ارګانیک شي نه دا خبره ټیک ده کنه زمون پټو ته خټول دن That's true. زمون زمیداران خو پټو ته وینه او باور کوي کنه فرټیلایزیشن ضرورت نہیں وای انسانان دي حالت Oh my God. نه دا څه خبرې نشته خو څه کومه چې لکه organic fertilizer no pesticides American Zoon دی ضرورت هم اله وروڼه ته کومه تاسو خندولم چې دې په شان کې لای راځي له خندول کوي یو شعر ما ویلو اردو کی تاسو ہے نا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا واو واو important خبره thank you دا وړې ځات خسته شعر ما هم د فراز یو راځي یو سوچ کو نو لکه راځي خو لکه سم مې یار بچپن کې شوق و بس هغه چې یاد دي بس یاد دي او بچپن کې خو هغه والا شوقونه نه و ڈبے میں کیک میری سہیلی لاکھوں میں تو پرې دا کنه دا زموږ شګفته ده کنه دی بس مرګاټي کول په سکول کې دا غوړیا څه دا سره عمر ماشومه ده کنه پوهه ده نه دا زما دا تاسو اړه نشم سپیج نه کنه کله ما سره ویډیوز کې راځي نه ما پهله ځل اله زما فور یو پیج ته رال ای زار یار دا ټول پهله ځل ګوري زه نه پیژنم چې ما کله په تعلیم نه دی زیبا پیژنم زیبا سره یو څو ځله خبرې شوې باقي زیبا څه او زیبا یا یو څو ویډیوز کتلې زما کله خبرې غریبانه چې تبا کړی دي ټول کې تبا کړ I think ما خلک زیاتره څه پیژني چې زه پښتو انګلیش مکس کوم نه ځکه ویډیوز جوړ کوم یا زموږ جبه چې دا ایکزوټیک جبه دوس نو لکه زه ته فنی ویډیو جوړوم بیا ته خلک کنځل کوي پښتنو دا بل کار نشته دی پوه شئ نه کنه کنځل کوي کریټیسیزم ډیر 07 ویل علیشا 007 مې ظالمانو کم طرف نه علیشا 007 زما خود ډیر واسطه نه و زه چې دوبۍ کې ما خو دلته چې دی جرمني کې بیا افغانیان ډیر دي نو داسې زه افغان جنې هغه لایف چې وګورم که نه دا نه کنځلې یا کمنټ سیکشن ته لاړ شم دا نه کنځلې کوي چې زه ویلی نه شم سړي زړه خفه کېږي که نه ولې چې زموږ معاشره کې ښځه چې دا ډېر احترام والا هغه دی که نه چې هر څه وي او یو پښتون ښځې ته کنځلې کوي نو چې تاسو نه اګنور کوم نه نو افسوس سړي زړه خوږي که نه نو د دې مطلب دی کنه اکچولی بیسیکلی نن سبا کانسپټ دا د چر سو کوئی چې ټیک ټاک ډیر خراب شي ده نو غوړز مې خپل کزن ته دغه خبره کوله چې کوم ویډیوز موږ ټیک ټاک باندې ګورو خو موږ په هر پلیټ فارم ګورو نو صرف ټیک ټاک ولې خراب ده زه په دې خبره پوه نه شم لکه نن سبا کو تاسو ګورئ ټول فیچرز یو شان دي کیږي ټیک ټاک انستګرام زما الحمدلله هر دریم ویډیو قرآنی آیت یا حدیث وي داسې وي نو دا انسان باندې ډیپند کوي چې تاسو ټیک ټاک څنګه استعمالوئ چې تاسو ډانسونه ګورئ نو تاسو ته به ډانسونه راځي چې تاسو اسلامي کانټینټ ګورئ تاسو ته به اسلامي کانټینټ راځي پوه شئ ما ته ډانس او دا شی نه الحمدلله نه راځي
ولې چې راشي زه ګورم زه فورا سکیپ کوم بس دوباره بیا الګوریتم بیا ریډ کوي که نه نو هغه بیا پوه شي نو دا زموږ کنټرول کې دی خلک چې دی جنت ګټي ټیک ټاک نه خلک چې دی دوزخ ګټي نو دا ټول راشي دلته کې مسلمانان شي وراني د خلکو باندې ډیپینډ کوي خو چې زه څه غواړم نو زه په بل چا نشم امپوز کولی که نه چې زه تاسو ته ووایم چې داسې وکړه داسې وکړه او هغې د پاسه بیا په تمیز هم نه زه چې کنځلې وکړم نو دا خو ډېر حد نه زیات لکه ته ما پېژنې نو تو سم نه کې کنځل وکړي بالکل چې زه تاسو ته یو انسټاګرام کې کمنټ وکړم چې خورې داسې یو بله خبره خو چې زه پبلیکلی تاسو ته کمنټ وکړم چې ټول ریډ کوي نو ډېر بده خبره دا زه بد ښکارم تاسو چې هر څه کوئ تاسو بېله خبره زه بد ښکارم په دې خو هغه چې دی ما څه ورته وایي څه ویډیو اچولی ما ته پته هم نشته دی خو لاندې د خلکو بار بار الیشا 007 لیکلی تاسو مې بیا الیشا 007 الیشا 007 خو هغې ویډیو یو ما کنځلې اورېدلې دي خدای خبر چې هغه مور وه که هغه الیشا خپله وه هغه نه بعد زما توبه شوه خو زه اورېدی نه شم پوه شوې زه پښتون یم خو زه د کنځلو دې شیانو نه لرې یم پوه شوې که نه I know like that ته نو بس هغې ته but anyway ډېر خوند یې وکړو thank you so much آواز سي likewise خپل خیال ساتئ نوی کال هم خوشحاله تېر شي امین السلام علیکم بیا انټي وګیلو یو منټ لاړم کوشتا انټو ته لایف ہے آوا لایف تا یو منټ انټي ته تا چې ریکوست یې نه را لګلې دې ته څنګه ریکوست لیکي نو زه invitation مې ورته سینډ کړو ما ته پته هم نه وه چې انټي سر ټیک ټاک باندې زه اکسپ انسټاګرام باندې فالو کړم او I hope چې انټي ته ورځي السلام علیکم زه اوس پاڅېدم نو ته زما پیج باندې وې Caleb, say salam. She's your auntie. Caleb, say salam. Say assalamu alaikum. Come on. Caleb, that's rude. Auntie, come here. Look at me. Maliha bache de sana. Sepejanam. Os pasedu munga sar muzna pasu dishu na os pasedam. That's a trip single auntie. Munga dare enjoy koran. Very nice. Gula der khulyo.